سلامونه او مینه ټولو خویندرونو ته قدرمنو ښاد آباد بریالي اوسئ. نن داسې راوتلي یو هوا ښه وه چې په دې باغونو کې چکر ووهو او خدای دې وکړي چې تاسو به هم ښه خوندور موسم ولرئ. دا پسرلي وختونو کې د دې منظرو نه خوند اخلئ دا د خدای پاک لخوا ډالۍ دي موږ او تاسو ته، نو خوند ترې اخلئ او تازه یې ساتئ. لږ تاسې هم پکې لاس وهئ چې ډېر ځنګل نه جوړېږي. همدغه شیان دي چې موږ او تاسو دپاره د صحت او د خوشحالۍ او د ښه ژوند ذریعه جوړېږي. او که نه پرېږدو ځنګلات شي او یا ورپسې تبرګی راواخلو نو بیا زموږ او ستاسې صحت، منظرې او دغه د نړۍ ښکلا د منځه ځي. نو تل په خپلو سیمو کې نیالګي کېنوئ، ګلان او میوهدار بوټي وکرئ او داسې اوبه ذخیره کړئ. دا چې ما څومره وڅارلې ډېر لږې اوبه دي، د یو خوا نه یې راوستې دي او بل خوا یې لار ورکړې ده. نو ډېره ښه منظره ده. ګر چاپېره ځینې خلک ورزش کوي سهار وختي او ماښامونو کې، او بیا چې څوک وخت ولري راځي. خوا او شاته یې ډېر ښه چمونه دي، په هغې کې کښېني، چای څښي، میوې خوري او یو طرف ته میوهدار د سپېدارو او د صبرونو نیالګي کرلي دي او بل خواته چې دي داسې دي چې منظرې ښه ساتي لکه دا. نو دا زه د تاسو سره شریکوم چې تاسو هم ترې خوند واخلئ او موږ خو هسې ورته راغلي یو. زه په خپل عادت لرم چې ډېر لرې لرې داسې ځایونو پسې ځم، یو خو دا چې د عزیزانو سره شریک کړم او عزیزان ترې ګټه واخلي او موږ او تاسې خو خدای پاک دې موږ او تاسو د بدو سترګو وساتي. په سیالۍ کې خو ډېر یو تر بله، یو چې ښه خر واخلي بل د هغه نه ښه، یو چې ښه کچره واخلي بل د هغه نه کوښښ کوي. ما به اورېدلو وي زموږ وطنونو کې چې چا لیسنس لرو او که نه غواګۍ اخیستې وه او غره غره، نو دا ټوله سیالي وه، ګټه به نه وه. خو بس نو که دغه شیانو کې سیالي وکړو، تاسې باور وکړئ ابادېږي دا وطن، خوندونه مفتو کې، غلې مفتو کې، میوې مفتو کې او صحتونه. او بل باور وکړئ دغه ګټې چې دي، ځینې خلک خو په دې باندې باور نه لري، خو موږ ولیدل. زه تل د تجربې خبرې کوم چې که موږ او تاسې د خپله سیمه په ښو ګلانو او په ښو میوهدارو بوټو وپوښو، داسې بارانونه خدای پاک ورباندې کوي چې هر وخت باران ته اړتیا وي خدای پاک ورباندې باران کوي. او که نه موږ او تاسې دغه وچ ډاګونه یو، نو بس خدای پاک وایي دې ته خو د اوبو اړتیا نشته. نو په دې کې چې کومې مرغۍ دي، په دې کې چې کومې په ځمکو کې چینجي دي او داسې عجیب عجیب مرغۍ دلته راځي، هغه ټولو باندې خدای پاک رحمیږي، رحم کوي. او موږ او تاسو خو چې یو ګناهګاران یو، که ښه کارونه کوو خدای را باندې رحم کوي، او که بد کوو بیا خدای پاک را باندې په عذاب وي. نو راځئ عزیزانو چې لاسونه یو کړو او داسې منظرې یو بل ته لاس ورکړو. یو شاعر وایي که نه وایي، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي او دا بوټي به لونګ شي، دا بوټي به لونګ شي او دا کاڼي به لالونه شي. په دې کې هیڅ شک نشته. الله مو ښاد او آباد لره ژوندي اوسئ. دا ستاسو په خدمت کې دا ویډیو در سره خپروم. تاسې مخکې خپره کړئ چې ملګري ترې خوند واخلي، ګټه ترې واخلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.